Sad de شرشمو بیبی لیولما لکا استاتا دا چا کارلی دی سوخشتا خو نه د خدای مسلمان الله څه مرض مې زم اور اعظم بیبی مثال وړه او چې راځم د مشتاق او اجازه دې وړي نن خو علم وکړه هم پکې ګرځا ووم سبې ویلا وشو کوا لکا پالک صاحب نه ادا بډيري ازنه او چرته راشي السلام علیکم ماما تاسو څنګه نه دی چیز کې هغه بیا دا وړاندې لري هغه لغون صاحب څه کو په پس کې ورته ما ته دونه پته وه زما به بیبي له راسات د بازار راوړو او اجازه وخورې والمه خو زما ستا خبرې به وروستو وي نیکا سار مې په پټي کې یو جینۍ ولیده ډېره زبردسته پېغله ده نیکا زمونږ خو په نصیب کې څه نشته خو دا زړه مې غواړي چې تا له ورسره دا خبره جوړه کړم ډېر بېکاره سړی ډېر بېکاره خو کله کله داسې ښکلې خبره دی د خولې نه وخیږي خو دا راته ووایه چې جینۍ دس وکړو ونیکه لږه سړه خوره هغه د بره چم د اجاز خان خور ده هغه خو اوس هم د جوارۍ شوقي دی بیا را واچوه بیا خو کار شوی ورته ووایه ځه چې پې ورځو نیکه رضویه څنګه یار خیر دی یاره داسې چل دی چې زمونږ د ځمکې ټولې شریکې پرتې دي نو د دې د حساب کتاب به څنګه چل کېږي واشنا ما خو یو سوچ کړی زه خو یم د جومات دې استاذ ته به ووایو ابه راوړي ابه مشر کړو بس یې کم یې تاله درکړه او کم یې ماله راکړه زه به هم پرې خوشحاله یم او ته به هم پرې خوشحاله یې بس زما هم داسې خوښه ده ځکه چې دا فیصلې شوې او دا منډې تړلې شو او تاڼه تحصیل دا ټول تا سره مزه کوي که نه او مونږ خو د دې خبرو نه یو عادته اشنا خو مال یم د وړوکوالي نه زړه راکوه زه یم د جومات د استاذ به راولو او نور زمونږ ستاسو روري ده دې ته ساجت دی اورې چې څنګه ملا وکړو ټیک شو دا کامل صاحب بس ورځم هغه سره مې کار دی صحیح ده صحیح ده فیرا څنګه چل یاره ښه ته چې داسې بېغمه په پټي کې ګرځې ولې څه چله شوی دی او د پټو دا ډاکونه نیک ته رسې ها نو د بلې نمدان خبر کا که نه څه نه شبنم چې دا د تره د دوی سره په پټي کې داسې جوړه ګرځي ته به وایې چېرته نکې شوې ده که دا خبره دروغ وه که نه د دې مری به نیسم ښه واشنا سړه خوره په دې خپلو ګناهګارو سترګو مې دواړه لیدلي دي دا څه وی او که دا خبره دروغ وخته نه راشه زه درته پړ یم لاړه مخان پسې السلام علیکم خان وعلیکم سلام کامل ما دا وړه خوله او غټه خبره زه خو مې وی چې نه ګم دته وکامل اشنا ته زما ورور یې دا څه پایلې بیتې کې خبرې کوې پاکه خبره کوه مړه وګره نږدې که خانو زیات د خپل والو بدله ډېره په ناشنا طریقه باندې واغسته زیات د مزدورانو په ذهن کې دا خبره واچوله چې د خان خور باره کې داسې ده او داسې ده غلطې خبرې وکړلې هغه د تره زامن هم په یو بل کې ونښلول اجاز خان څه وکړل اجاز خان داسې چلو کو چې خپله خورې په یو کون سړي باندې واده کړله او د هغې نه پس راځئ نوره ویډیو موږ سره بیا مخکې وګورئ کامل اشنا ټول خلک سنبال شو او دا یو دله د مخې نه خوانه شو دا زړه خو مې غواړي چې بیا هم د دې مخې نه پناه کړو هغه څنګه او د چا خبره کوي چې جنین د بل شوه او اوس هم په دې پټو کې هغه سرله او دی سرله کېږي دا زړه مې غواړي چې دا کیسه ورله ختمه کړو سړیه د تره هغه لور دې مواده شوه او ته بیا هم په دې پټو کې هغه سرله او دی سرله کېږي ستا نه غټ ډله بل نشته تا واله مړه دا تماچه او لاړ شه د تره د هغې زوی نه دې غیرت وکړې او ډس دې پورته کړه چې دا کیسې ختمه شي دا خبره تا زما د خواخوږي دپاره وکړه او که ماله دې پیغور راکړه اشنا نه مې پیغور درکړی دی او نه مې ستا د بدو ویلي دي خو ستا د تره زوی تا سره ډېر زیاتې کړی دی ځکه چې ستا جینۍ بل له ورکړې ده اوس په ځان کې غیرت راوله او د خپلې مینې تپوس په خپله وکړه د
زما خو فرض و او درته مې ووې نور کار ستا دی اشنا.